طالبانو دریځ نرم کړ، له دوحې دوبۍ ته نرم پیغام ورکړ شو. سلام ستړي مه شئ، زموږ پامیر پلس چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د ډیری کسانو له لوري په ځانګړي ډول د پوهانو له لوري د داسې یو شخص په صفت منل کیږي چې د طالبانو په وړاندې ډیر مقاومت وکړ. دا خبره ښکاره وه چې د دوران د بدلون په حال کې دی. غني باید واک پرېږدي، خو هغه دا کار په سوله ییز ډول هیڅ وخت نه مانه، مګر وروسته چې پوه شو چې کیدای شي په کابل کې د پایلوچ طالب تر کنداغونو لاندې وشي، نو پښې سپکې کړې او وتښتېده. مګر اوس طالبانو د هغه په هکله یو څو نرمې خبرې کړې دي. ان اوس طالبان په اشرف غني باندې د افغانستان څخه د تښتولو شویو پیسو تور هم جدي نه نیسي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ د شفقانه ویبپاڼې سره په خپله مرکه کې دغه ټکو ته اشاره وکړه. نوموړي وویل چې د افغانستان په پخواني ولسمشر اشرف غني باید د پیسو تورونه ډیر دقیق نه دي او دوی په لاس کې داسې څه نه لري چې په حقیقي ډول ثابته کړي چې اشرف غني له افغانستان څخه پیسې تښتولې دي. د نوموړي په خبره دوی اشرف غني بخلی دی، لکه څنګه چې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په ضد ولاړو عفو شوي، همدا ډول اشرف غني ته هم عفو شوې ده. تر دې وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بل ویان سهیل شاهین ویلي چې اشرف غني کولی شي کابل ته ولاړ شي، هلته به د هغه امنیت لکه د نورو افغان سیاستوالو خوندي وي، خو زیاته کړی چې که اشرف غني د افغانستان څخه په رښتیا پیسې وړي وي، نو دا د ملت مال دی او پکار ده چې د افغانستان مرکزی بانک ته یې وسپاري. د افغانستان څخه د اشرف غني د تښتې په مهال روسي رسنیو داسې خبرونه خپاره کړل چې هغه د افغانستان څخه په میلیونونو ډالر وړي دي. د روسي رسنیو ترڅنګ غربي رسنیو هم دا ډول خبرونه خپاره کړل. ان د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې هیواد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او که چیرې حقیقت ولري، نو باید غني په دې هکله حساب ورکړي.